حاجي زوی خو دې خدای وبخي یو نیم کال یې ووته که نه اوس هغه انګور دې په کور باندې ناسته ده نامحرومه ګناه ده هغه دې زمونو کې یو چاته په نکاح که هغه دې ښځې هغه جلکۍ 1000 ولې اخلی حاجي ګله خبره دې په ګل بدله زمونږ د کلي مشرې او موږ د هر وخت مشري منو دا زوی مې هم چې وایي نیکوم هغه هم وایي زینکم کې لکه نو تی ولې نه کوې خو تی وکړه که نه ستا ثواب هم ده ولا کې وکړم څومره ښه دی راباندې ودرېږي نیکو نو دا خو قسم په خدای ګناه یې ولې دې هغې ژوند تباه کوئ هغه په کور کې به دغسې ټول عمر ناست تاسې ژوند تباه کوئ نه اخ هم زړه لري پوه شوې نو چې ته زمن دې نه کوي نو بل چا ته یې ورکړه په نکاح باندې ولې نه ورکوې ملک صاحب خوله سمه خوځوه زما د کوره یا عزت دی زما د کوره یا عزت ته په سپک نظر مه ګوره زه څنګه خپل انګور بل چاته ورکړم ماغزه دې کار کوي په سر کې دې ماغزه دې که بوز دي وسړی ما خو څه کنځانه دې کړې ما خو د اسلام خبره درته کړې ده څه کړې وړې ته ووایې دا څنګه خبره ده چې زه خپل انګور خپل د کور نه بار وباسم بل چاته یې ورکړم هلته خو د ښځو د حقوق ښې نه دي وایي د ښځو حقوق ده د ښځو حقوق ده خو حقوق یې ورپوره کړه که نه دا هم حقوق ده که نه دې خړسري ته وایه خړسري ته مه وایه چې یو په نکاح کوي دا به یې نه کوي هغه حق لري هغه حق لري چې بل چېرته په خپله خوښه باندې ځان ته نکاح وکړي دا حق نه منم دا حق ته کې اخلي ده ته ګناه ده ته باندې ته ګناهګار یې چې دا حق ته دې جلکۍ نه ته اخلې تر قیامت ورځې پورې ته به په دې ګناه کې کړېږي او خدای به دې ووایي دې تا کار ده ملکه شرم دی زه یو پښتون یم زه څنګه خپل انګور بل چاته ورکړم وسړی دا خو موږ د اسلام ویلي دي مسلمان یې که نه مسلمان پرېږده ملکه دې باس نه تېر او دا نور خلک هم باید او د دویمې دویمې ښځې کوي درېیمې څلور وکړي رواج یې د څلور وکړي خو داسې کار وکړي دغه کومه چې کونډه ده د ثواب په دې کونډه کې دا کونډه هم باید وکړي ولې هغه غریب منجي شوي دي هغه زړه نه لري هغه ټول عمر یې تا خدمتو ته راشي تا خدمتونه به کوي تا خدمت بیخي پیسته نو دا ګناه ده ګوره دا خټه ګناه ده قسم په دې 1000 په دې داسې کار مه کوه زه به درته یو چېرته خل جای وګورم پوه شو دا خلک هم ظلم کوي چې په کلي کې کور کې کونډه وي ورسره پوه شو کونډه نه ورته کوي نه خلک یې نه کوي ظلمکار انسان یې تا له لاسه په دې ټول کلي باندې عذاب یې اول تم ظالم یې بیا ته ظالم یې بیا ته ظالم یې یوې ښځې سره تاسې ظلم کوئ په کور کې ملک صاحب بس یې په سر دې راته درد کو که چیس کې وسکه کنیس کې ځان لا دې مړ شه چې بیا دې خبرې ته را نه شي زه ملک صاحب الله ولا دې کلي نه پسې واخلم څنګه به مې واخلې ولې کلک دي ټول کلی دې په عذاب کې اچولی ولې که چا دې په حلاله نکاح ورکړه ولې ورکړم دا زما پښتو ده هغه ښځه باید راجګه شي په غږ باندې وایي چې زه پلانکي سره نکاح کوم ولا په دو ملت چې رئیس په دې خوله کې ولما ولا دې حق ده هغه ولا حق لري ولا داسې حقونو ته تاسو ګورئ دا حق ولا اسلام ورکړی چې هغه جګه شي زه ملکه نورې خبرې مه کوه زه الله دې مل شه په دو ملت چې رئیس باندې بیا وغوله ملک صاحب مه کوه